الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. عزتمندو منګه مخکې دا خبره کړې وه چې دجال به د دنیا او د دنیا په سیستمونو کنټرول لري. نو ذهن ته دا سوال لازي چې کله د دنیا په سیستمونو کنټرول، اقتدار، قدرت، واک دا دجالیت وي، نو بیا خو په دنیا کې ډیر نیکان خلک تیر شوي دي، هغوی سره دا واک او اختیار موجود و. موسی علیه السلام ته الله امسا ورکړی، دغه امسا په زور باندې هغه تیږه ووهله، د تیږې نه 12 چینې راووتلې. موسی علیه السلام دغه امسا به چې کله خطا کولو دنه به خامار جوړېده او فرعون باچهیو دربار به یې لرزو. موسی علیه السلام به چې دغه امسا کله ګټې له وویشته هغه سمندر ته، سمندر کې به 12 لارې جوړې شوې. نو څومره غټ واک او اختیار موسی علیه السلام سره و. نعوذ بالله موسی علیه السلام دجالو، نعوذ بالله نعوذ بالله. یا سلیمان علیه السلام تراشه، سلیمان علیه السلام په پیریانو، په انسانانو، په مارغانو دغه باچهی چلیده، تخت په هوا ګرځیده او د پیریانو د دارنګې د مارغانو په ژبه پوهیده. دومره واک او اختیار الله ورکړی و. نعوذ بالله سلیمان علیه السلام دجالو. که چېرته اختیار لاس ته راتلل دا دجالیت وي. داود علیه السلام ته الله اوسپنه تابع کړې وه. داود علیه السلام به چې کله تلاوت کولو مارغانو او غرونو به ورسره تلاوت کولو، ثنا به یې ویله. نو داود علیه السلام نعوذ بالله دجالو. که دجالیت په اقتدار باندې وي، دغه رنګې ذوالقرنین ته راشه. ذوالقرنین د ځمکې په شرق او په غرب باندې باچهي وکړه، په ټوله دنیا کې هغه د سیاحت په طریقه باندې وګرځېده، لویه باچهي الله ورته ورکړی و، حالانکه یو نیک سړی و. نو ذوالقرنین نعوذ بالله دجالو. نو دجالیت که په دې شي چې یو چا په لاس کې اقتدار، واک، حکومت، نظام دا چا لاس ته راشي، نو دا به دجالیت وي. نو بیا خو نعوذ بالله دغه نیکانو خلکو ته موږ بیا دجالان وایو، نعوذ بالله. خو خبره داسې نه ده. اصل کې دجالیت به ته پېژنې په څه باندې، او دجال به په څه باندې پېژنې. دجال به په دې پېژنې او دجالیت به په دې پېژنې چې دجال ته چې کوم ورکړې شوي اختیارات دي، لکه مخکې چې ذکر شو چې فضا، ځمکه، سمندرونه، دا ورکړې شوی استعداد، اختیارات، واک، قدرت، دا به د انسانیت د خیرخواهۍ او د انسانیت د بهبود او د فلاح او د کامیابۍ دپاره نه، بلکې د انسانیت د بربادۍ، د انسانیت د تباهۍ، د ظلم دپاره به استعمالوي. دا د دجال غټه نښه ده. داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، موسی علیه السلام، ذوالقرنین رحمت الله علیه، دوی ورکړې شوي قدرتونه د انسانیت د کامیابۍ دپاره، د انصاف دپاره، د عدل د قایمولو دپاره، خلکو ته د خیر د رسولو دپاره دا استعمالوو. خو دجال ته چې کوم واک او اختیار او قدرت په لاس کې وي، دا به د انسانانو د ګمراه کولو دپاره، انسانان د الله نه د کټ کولو دپاره، انسانان د بېدینه کولو دپاره، د انسانانو د ځپلو دپاره، د انسانانو د وژلو دپاره، د انسانانو د بدبختۍ دپاره به استعمالوي. دا د دجال غټه نښه ده. لکه څنګه چې اوس امریکایان، روسان، دوی چې کوم طاقتونه لاس ته راوړي دي، دا دجالان دي. اصل کې مشر دجال لا نه دی راغلی. دوی د انسانانو د بربادۍ دپاره ایټم بم د څه دپاره دوی جوړوي؟ د انسانانو د وژلو دپاره جوړوي که نه. ولې دوی دا ایټم بمونه جوړ کړي دي، دا جازونه، دا بمونه دوی د انسان د بربادۍ دپاره جوړ کړي دي. هغه اقبال ویلی دي په مسلمانو ملکونو کې، مسلمانانو کې علم بیل معنا لري، او په کفر کې فرنګیانو کې علم بیل معنا لري. هغه وایي چې علم اشیاء خاک مارا کیمیاست، در افرنگ تاثیرش جداست. زما په وطن کې، زما په خاوره کې علم دا یو بیل معنا لري، کیمیا ده. خو در افرنگ تاثیر جداد، الته بیا علم بیل معنا لري. الته علم خلک دې دپاره زده کوي چې د انسانانو د وژلو ماشینونه جوړ کړي.